السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې دغه ویډیو تاسو ګورئ نو که چېرته څوک ټیک ټاک ډېر استعمالوي نو کیدای شي دغه ښځه به مو په ټیک ټاک کې ډېر زیات لیدلې وي چې دا یوه افغانۍ ده کوم چې په خارج کې اوسېږي. نو دې نه په خارج کې کومه یو کوڅه دې پرېښودله، نه دې کوم رسټورانټ پرېښودله، نه دی هلته کوم سټور پرېښودلی، یعنې یو ځای هم دی نه دی پرېښودی چې دی هلته په خپل ځان نه وي شرمولی. هلته په کوڅو کې دا ګډېږي، په رسټورانټونو کې دا ګډېږي، په سټورونو کې دا ګډېږي. یعنې د افغانستان نوم هلته دې خاورو سره خاورې کړه. نو دا نه د اسلامیت په نوم څه پېژني، نه د انسانیت په نوم څه پېژني. نو ځان ته دا مسلمانه هم وایي. باید نو هغه افغانان چې یعنې دوی ځي نه څوک خارج ته ځي، چې په هر مملکت ته ځي، هلته باید داسې کارونه دوی ترسره کړي تر څو هغه د نور د هغه مملکت خلک باید د دوی په لیدو سره هغوی متاثره شي چې دا وګوره چې دا مسلمانان دي، دا وګوره د مسلمانانو څومره هغه خوی او خصلات د هغې د مسلمانانو هغه د اخلاقو څخه د هغوی هغه کردار څخه باید هغه نور خلک متاثره شي. نه داسې کارونه چې دوی په سړکونو کې وګډېږه، په رسټورانټونو کې وګډېږه، په سټورونو کې وګډېږه. نو که چېرته څوک هلته د دې په اړه پوښتنه وکړي چې دا د کوم ځای دی، وایي د افغانستان ده. نو خلک به څه فکر وکړي چې آیا دا د افغانستان، هغوی به څه فکر کوي چې د افغانستان ټول خلک به دغسې وي، دغسې بېکاره. یعنې موږ او تاسو چې د پرمختګ نه کوو، اول اصلي لامل دا ده چې دغه دا یې ښکاره مثال افغانستان په اړه د خلکو د ایمیج دی یو ډول بیخي څه ګډوډ کړی ده. چې یعنې موږ او تاسې ماشاءالله مسلمانان یو چې هر چېرته ځو موږ او زموږ کردار، زموږ هغه کړنې باید د اسلامیت، د اسلام د دین او قوانینو سره برابر، د اسلام او دین د قوانینو په سیستم سره باید برابر وي. او که چېرته موږ او تاسې لاړ شو هلته د اسلام پر ضد، د اسلام د قوانینو خلاف دغسې کړنې ترسره کړو چې هغه بیخي یعنې د یو مسلمان سره نه ښایي، حتی چې یو انسانیت سره نه ښایي، چې په سړک کې وګډېږه، په سړکونو کې دغسې په رسټورانټونو کې دغسې نورو ځایونو کې چې کله خلک بیا پوښتنه کوي چې دا څوک دی، د کوم مملکت دی، وایي د افغانستان. د خلکو ایمیج د افغانستان په اړه خرابول، د مسلمانیت سره چې دا ځان ته مسلمان هم وایي او بیا داسې کړنې ترسره کوي چې هغه بیخي مسلمانیت سره نه ښایي. نو د دې پر ځای چې هلته خلکو ته نورو خلکو ته دعوتونه ورکړي تر څو اسلام طرف ته راوبلي، تر څو هغه داسې کړنې او اخلاق او دغسې کارونه ترسره کړي چې خلکو هغه لیوالتیا اسلام طرف ته زیاته شي. نو دوی د دې برخلاف داسې کارونه کوي چې یعنې خلکو هغه نفرت راپاروي د اسلام طرف ته. بار خلکو په ټیک ټاک کې، په هر ځای کې، حتی چې په لایو ویډیو کې هم دې ته څو ځلې خلکو ورته ویلي چې دا کار مه کوه، دا چې زموږ افغانیت سره نه ښایي، دا د اسلامیت سره نه ښایي، دا د افغانانو نوم په دې کارونو سره د افغانانو نوم مه بدوه. خو څو ځلې خلکو ورته ویلي دي، خو دا بیا هم په خبره نه پوهېږي، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي. نو حتی چې دې ته قوارې ته تاسې وګورئ چې بیخي د قوارې ورته بدله شوې ده. بیخي د یو مسلمان قواره خو دې غوندې نه وي چې بیخي دې سره به څه اسلام وي، څه به مسلمانیت ورسره پاتې وي، څه به انسانیت ورسره پاتې وي. حتی چې دا خپل هغه انسانیت ته هم په درنه سترګه ورته نه ګوري، چې ځکه چې دا وګوره چې الله جل جلاله زه یو انسانه پیدا کړی یم او ما ته یې څومره خوبیان راته راکړي دي، او بیا دا باید شکر وباسي چې دا یو مسلمان یې پیدا کړی ده. نو حتی چې لږ دغه اسلام په اړه لږ فکر او سوچ وکړي نو کیدای شي دا کارونه دې پرېږدي. نو مخکې هم ما یادونه وکړه چې نو هغه کسان چې هلته موجود دي، هلته شته دي، دا نږدې نه چېرته ګوري، نو هغو څخه هیله مې دا ده چې دا نږدې نه لږ پوه کړي چې دا کارونه مه کوه، د افغانستان نوم مه بدوه، د مسلمانیت نوم مه بدوه، د دین اسلام نوم مه بدوه. د دې سره د خلکو د اسلام نه نفرت پیدا کېږي، د کارونو سره خلکو د افغانانو سره نفرت پیدا کېږي. مونږ باید چې کله د یو مملکت څخه بل مملکت ته ځو، داسې کارونه باید مونږ تاسې وکړو چې هلته کم از کم دغه دین او اسلام او مسلمانیت په چوکاټ کې باید برابر وي، تر څو هغه نور خلک موږ څخه درس واخلي، هغوی زموږ د کردار څخه متاثره شي، تر څو هغه خلک هم د دین اسلام طرف ته لیوالتیا پیدا کړي.